د حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ نه روایت ده. یې فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په لارو کې د کېناستلو څخه ډډه وکړئ، لاره کې مه کښېنئ. اصحاب کرام وویلي چې د الله پیغمبره موږ په لارو کې د ناستې څخه چاره نه لرو، کینو په لارو کې خبرې کوو. نبی علیه السلام وفرمایي چې کله تاسو په لارو کې کېناستلو نه منع کېږي، انکار کوي، کینې په لار کې، بیا د لارې حق ادا کړئ. نو اصحاب کرام وویل د الله پیغمبره د لارې حق څه شی دی؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل د حرامو شیانو نه له کتلو څخه سترګې پټول، یعنی بد نظرۍ نه سترګې پټول، نظر به غلط نه استعمالوي. په لاره کې چاته په وینا یا هم په فعل سره ضرر نه رسول، چاته به نقصان نه رسوي. دارنګې سلام جواب ورکول، چې چا سلام در باندې وچه جواب به ورکوي. خلکو ته په نیکو سره امر کول او د بدو څخه منع کول. د دې حدیث روایت بخاری شریف او مسلم شریف کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، دې حدیث کې موږ تاسو دا خبره زده کړه چې اول خو موږ تاسو په لارو کې کینو نه، ځکه لار کې زنانه ځي وغیره، نو ځي راځي، نو مشکلات وي د خلکو، ته په لار کې ناست تا نه به خلک شرمېږي. بله خبرې لار کې مه کښېنه. بیا هم چې خامخا کښېنې په لار کې، د لارې د ناستې آداب زده کړه. یو ادب د لار دا دی چې ته په لار کې ناستې، ته خپل نظر کنټرول کا، خپل نظر غلط مې استعمالوه، نامحرمو زنانو ته مه ګوره، نظر بد مې استعمالوه. او دویم دا چې په لار کې ناستې خلکو سلام واچولو جواب ورکوه، وعلیکم سلام ورته وایه. او دریم دا چې ته په لار کې خامخا کښېنې نو خلکو ته امر بالمعروف کوه او نهی د منکر نه کوه، خلکو ته په نیکۍ سره امر کوه او د بدۍ نه منې کوه. دا د ناستې په لار کې د ناستې آداب دي. اول په لار کې کښېنمه، کې کښېناستلې بیا د دغو خبرو خیال ساته. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي، نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.